سلامونه او ستړي مشئ، وخت مو په خیر. نن یک شنبه د روان مریض کال د سور لومړۍ نیټه ده. تاسو د مشرانو جرګې څخه د دې مهال خبري ټولګه ګورئ. ټولګه د مهمو خبرونو په سرټکو پیلوو. تر شپږو میاشتو د ولسمشر د کاري مودې پر غځېدو د ولسمشرۍ ماڼۍ ټینګار. د سولې مشورتي لویې جرګې ته چمتووالی او له طالبانو څخه د دغې جرګې د پریکړو د منلو غوښتنه. او د سریلانکا په یو شمېر کلیساګانو او هوټلونو کې پرله پسې خونړۍ بمي چاودنې. اوس هم پوره خبرونه. زه میرویس سلامزوی یم. د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي وایي د ولسمشر د 15 کلنې کاري دورې د بشپړېدو لپاره 6 میاشتې وخت لا پاتې دی. هغه ویلي د اساسي قانون د تفسیر مرجع واضح ده. په 2009 او 2014 کلونو کې ورته بحثونه رامنځته شوي وو چې د نوموړي په وینا د 15 کلونو د تکمیلېدو لپاره 6 میاشتې وخت نور هم پاتې دی. په ورته وخت کې د رسنیو د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان سترې محکمې د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو پورې د ولسمشر محمد اشرف غنی د کار د دوام او تایید خبر ورکړی. مرجع تفسیر قانون اساسی واضح است. ما در سالهای 2009 و 2014 هم شاهد بودیم که حکومت‌های وقت عین مشکل داشتند، اما با استفاده از تفسیری که از مراجع تفسیر قانون اساسی صورت گرفت این موضوع حل شد. در این حال ما 6 ماه دیگه فرصت داریم که تا میعاد 5 سال حکومت کامل شود. د کابل پرونی برید په کور دننه او بهر په کلکو ټکو وغندل شو. همداراز ولسمشرۍ ماڼۍ او د اجرایه ریاست سربیره په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې هم دغه برید غندلی ده. د ولسمشرۍ ماڼۍ په خبرپاڼه کې راغلي د افغانستان دښمنانو د ملکي خدمتونو د مامورانو په نښه کول پر عامه تاسیساتو حملې او د ویرې په خپرولو سره یو وار بیا ثابته کړه چې له وژنې او جنایت پرته بل هدف نه لري. بل لور ته وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. په سیمه کې په خپرو شویو تصویرونو کې د داعش بیرغونه ښکاري. ناټو او د اسلامي سازمان همکاریو هم پرونی برید غندلی ده. په افغانستان کې د ناټو یوه لوړپوړي چارواکي ویلي افغانان د سولې غوښتونکي دي، خو ترهګر دوی له ناهیلۍ سره مخ کوي او په وړاندې یې ستونزې راولړوي. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې په کابل کې د شنبې ورځې برید تروریستي بللی او غندلی دی. هغه ویلي په داسې حال کې چې افغانان سوله غواړي، تروریستان یوازې د درد او کړاو سبب کیږي. بلخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پر 18 منزله ودانۍ د وسلوالو برید غندلی دی. ولسمشر ویلي چې ترهګر له وژنې او جنایت پرته بله موخه نه لري. ولسمشر ماڼۍ ویلي د افغانستان دښمنانو د ملکي خدماتو د مامورینو په نښه کولو پر عامه تاسیساتو په حملې او د ویرې په خپرولو سره یو وار بیا ثابته کړه چې له وژنې او جنایت ملامتی کسایی است که جنگ میکنن. یک جنگی که به صورت واضح راه حل سیاسی داره و ملت و دولت افغانستان به صورت واضح گفتیم که دلیل شرعی، دلیل واضح فکری بر دوام از این جنگ وجود نداره. این جنگ سر مردم افغانستان تحمیل شده و حمله بر افراد ملکی به دوایری که ارائه خدمت میکنن نه تنها علامه شجاعت نیست، آخرین نماینده و مثال زبونی است. د کورنیو چارو وزارت ویان د نصرت رحیمي ویلي چې برید کوونکي 15 کسان و چې یوه یې ځان وژونکي حمله وکړه او 4 نور یې د امنیتي ځواکونو لخوا
وژل شوي دي. ښاغلي رحیمي وویل د 3 سرتیرو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. د پرونۍ حملې پر مهال په مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت کې شاوخوا 2000 کارکوونکي راګیر پاتې وو. تر پرون ماښام پورې د دې حملې مسؤلیت چا نه ومنلی. وسلوالو طالبانو ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د الفتح په نوم د خپلو پسرلنیو عملیاتو تر اعلان وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې خپل تحرکات زیات کړي دي. تر دې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد ویلي و چې په قطر کې یې د طالبانو له استازو سره په 5 پړاوونو مذاکرو کې د 2 موضوعاتو پر مستبده موافقه کړې ده چې یو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او بل هم د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په چارو کې له طالبانو تضمین. په کابل کې تر حملې یو ورځ مخکې په پام کې و چې له افغانستانه 250 کسیز هیئت له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته لاړ شي، خو په وروستیو شېبو کې دا کتنه لغوه شوه. د کابینې د تیرې ورځې په فوقالعاده غونډه کې راتلونکي مشورتي جرګې ته د چمتووالي او دغه راز د شته ستونزو او خنډونو په اړه خبرې او بحثونه وشول. دغه راز په دغه ناسته کې د سیلابونو د مدیریت په موخه د کابل سیند د بستر پاکولو په اړه د عاجل اقدام پر اخیستو ټینګار وشو چې په پای کې له هر اړخیزو بحثونو وروسته اړوندو بنسټونو موظف کړای شول چې په مرکز او ولایتونو کې د سیلابونو د مخنیوي او مدیریت په خاطر واضح میکانیزم او د سطحي اوبو د مدیریت طرحه ترتیب کړي. په پیل کې ولسمشر غني د وروستیو طبیعي پیښو په ځانګړي ډول په مرکز او ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنه شویو ته د مرستې رسولو په برخه کې د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کابل ښاروالۍ مسؤلینو او نورو اړوندو ارګانونو د همکارۍ مننه وکړه او اړوند ارګانونه یې موظف کړل چې د سیلابونو د مدیریت په موخه د کابل سیند د بستر پاکولو په اړه عاجل اقدام وکړي. د اجنډا مطابق د سولې عالی شورا د دانالشاه او د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون رئیس محمد عمر داودزي د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو په اړه د شویو اجرااتو راپور او منظم مهالویش ته په پام د دغې جرګې د جوړېدو په ورځو کې د کمیسیون د راتلونکو تیاریو په اړه غونډې ته معلومات ورکړل. وروسته د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون مرستیالانو په دې جرګه کې د ولایتي شوراګانو له لورې د مشورتي لویې جرګې د ګډون کوونکو غړو د ټاکنو د څرنګوالي او د والیانو د څارنې د ټولنې بېلابېلو کټګوریو ته په پام د ګډون کوونکو غړو د سهمیه بندۍ د ګډون کوونکو عمومي شمیر او د ښځو د مشارکت د سلنې د ټاکنو د بودیجې او نورو اړوندو موضوعاتو په اړه د کابینې غړو ته معلومات ورکړل او د دې پروسې پر وړاندې پرتې ستونزې مشخصې او د حل په موخه د کمیسیون پریکړې غونډې ته وړاندې کړې. د کابینې غړو د مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون د کړنو د قدردانۍ ترڅنګ د مشورتي لویې جرګې د ښه ترسره کېدو د ملي او مهمو مسایلو په تصمیم نیولو کې د لویې جرګې ارزښتناک رول او د هیواد په عنعناتو کې د جرګو مقام ته په پام د مشورتي لویې جرګې د لا ښه جوړولو په اړه خپل نظریات او وړاندیزونه مطرح کړل. د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون صلاحیتونو ته په اشارې دولتي ارګانونه موظف کړل چې د سولې مشورتي لویې جرګې د لا ښه جوړولو په موخه له یاد کمیسیون سره هر اړخیزه همکاري وکړي. دغه راز له دې فرصت څخه په استفادې ګډون کوونکو غړو سره د دوی سیمه ییزو ستونزو ته د رسېدنې په موخه په ځونوار ډول لیدنه وکړي. دغه راز په دغه ناسته کې د سیلابونو د مدیریت په موخه د کابل سیند د بستر پاکولو په اړه د عاجل اقدام پر اخیستو ټینګار وشو چې په پای کې له هر اړخیزو بحثونو وروسته اړوند بنسټونه موظف کړای شول چې په مرکز او ولایتونو کې د سیلابونو د مخنیوي او مدیریت په خاطر واضح میکانیزم او د سطحي اوبو د مدیریت طرحه ترتیب کړي. د بغلان اوسیدونکي د ټاکنو په اړه د عامه پوهاوي غوښتونکي دي. د بغلان اوسیدونکي وایي چې که ټاکنیز کمیسیونونه خلکو ته په لرې پرتو سیمو کې د ټاکنو په اړه عامه پوهاوی رامنځته او د وړو کسانو په ګمارلو سره په ټاکنیزو ادارو کې د خلکو له لاسه تللی باور په دغه پروسه ترلاسه کړي، خلک به په زیاته اندازه ټاکنو کې ګډون ته زړه ښه کړي. حکومت او ټاکنیزو کمیسیونونو ته بغلان کې وړاندیز دا شوی چې د تیرو ټاکنو نیمګړتیاو ته په کتو دی دا ځل ټولې شته تخنیکي ستونزې له منځه یوسي. د بغلان اوسیدونکي له افغان حکومت غواړي چې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د په پراخ ډول باندې اصلاحات راولي، د باور فضا دې رامنځته کړي او ترڅنګ یې عامه پوهاوی دي
په لرو پرتو سیمو ولسوالیو او کلو کې رامنځته کړي تر څو خلک په ټاکنیز نظام باندې پورا باور ترلاسه کړي او دې ته قومي مشران نور وهڅوي چې په ټاکنو کې په پراخه کچه په لرو پرتو سیمو او کلو کې برخه واخلي. حکومت باید د آګاهي یعنې پوهه رامنځته کړي او بل داسې یو اعتماد فضا جوړه کړي چې خلک وکولی شي چې اشتراک وکړي په انتخابات کې. خلک دا مسؤلیت لري چې په هره سیمه کې خپل انتخاباتو کې ګډون وکړي. مسئولیت کمیسیون های انتخاباتی امی است که آرای سیاه را از سفید جدا بسازند. طبعا معلومدار است اگر به مردم آگاهی آمد داده شود مردم میتونند که در انتخابات پیشروی اشتراک بکنن و بتونن به پای صندوق‌های رای بغلان کې هم باور دا دی چې که حکومت او ټاکنیز کمیسیونونه د مرکز سربیره په ولایتونو او ولسوالیو کې وړ کسان په دندو ګماري په ټاکنو باندې به خلک باورمن شي او دې ته به ځان تیار کړي چې خپله رایه په سم ډول سره وکاروي. حکومت باید وقتی که انتخابات در راه میگیره باید خود دولت در رأس همین انتخابات در رأس همین کمیسیون مردمای شایسته مردمایی که میدونه و کارهایشان را به خوبی انجام بده به شفافیت اول اونا را در رأس قرار بده. و کمیسیون مستقل انتخابات مکلف به این است که افراد که در بخش‌ها در ولایات مقرر میکنن افراد باشه شایسته بتونن پشت کار بکنن و امو پروسه شفاف را که مردم از اونا تقاضا دارن اینا به شکل احسن و درستش انجام بدن. بغلان کې د پوهنتون استادان وایي چې ټاکنیز کمیسیونونه او حکومت د تیرو ټاکنو نه تجربه واخلي او په فساد ککړ کسان دي د دې ترڅنګ چې په کمیسیون کې بې دندو کړي بلکې عدلي او قضایي ارګانونو ته دې هم وروپېژني. مسئولیت حکومت یکی مهمی است که باید حکومت بی‌طرفی خود باید حفظ بکنه. کارمندها را تعیین میکنن باید اشخاص باشن که بی‌طرف باشن و قسمی که از نام کمیسیون پیدا هست مستقل باید مستقلانه عمل بکنه. بحث بایومتریک مدرک کردن ماشینا کار نمیکنن. بحث بایومتریک مدرک کردن فقط یک عوام فریبی یا با مسئله سیاسی یک دیماگوگی در بین انداختن و خودشان با مسئله غربی ها آب خط کردن و ماهی گرفت. متاسفانه ما در یک وضعیت قرار داریم که هیچ کسی را نه محکمه میشه و هیچ کسی را نمیشه رسیدگی به حال و وضعیتش کرد. په داسې حال کې چې ولسمشریزو او د ولایتي شورا ټاکنو ته میاشتې پاتې خو د بغلان اوسېدونکي وایي چې که حکومت او ټاکنیز کمیسیونونه د راتلونکو ټاکنو لپاره عامه پوهاوی له ښارونو لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې رامنځته کړي خلک به په پراخه کچه ټاکنو کې د ګډون لپاره زړه ښه کړي. ژوند کولای شي فوق العاده وي که چیرې نور مو په خپل حال پرېږدي. همیشه برای هر کار خود یک هدف داشته باشید چون کار بی هدف راهی است که به پایان نمی رسد. ښه راغلاست. دا هم بهرني خبرونه. د سریلانکا په 3 کلیساو او هوټلونو کې د چاودنو له امله د 115 تنو د وژل کېدو او 500 نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. دا چاودنې نن یکشنبه د سریلانکا پلازمینه کولمبو په ګډون د دغه هیواد په 4 ښارونو کې رامنځته شوي دي. د سریلانکا یو چارواکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې یوازې د کولمبو په شمال کې په یوه کلیسا کې د چاودنې پر مهال له 500 زیات کسان وژل شوي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد په یوه جنوبي ولایت کې هم په یوه کلیسا کې چاودنې 25 تنه وژلي دي. د سریلانکا چارواکو ویلي چې په وژل شوو کسانو 9 تنه بهرانیان هم شامل دي.
ویل کیږي تر پلټنو وروسته ممکن د مړو شوو او ټپیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي. د راپورونو له مخې دغه چاودنې د دغه هیواد د عیسوي مذهبو د یوې ځانګړې ایسټر مذهبي ورځې د مراسمو پر مهال رامنځته شوي دي. همداشان په دغو بریدونو کې 3 هوټلونه هم په نښه شوي، خو تر اوسه په یادو هوټلونو کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني هم دغه پیښه په کلکو ټکو غندلې ده او د دغه هیواد له خلکو او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. نوموړي ویلي چې پر کلیساو او هوټلونو بریدونه او د عبادت ځایونو په نښه کول یو وحشیانه عمل دی چې افغانستان یې په سخته غندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د شمالي کوریا هغه غوښتنه رد کړه چې څه موده وړاندې ویلي وو چې په راتلونکو مذاکراتو کې دې د مایک پمپیو پر ځای بل کس وټاکي. دغه راز د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو وایي دی اوس هم له شمالي کوریا سره د امریکا د اټومي مذاکراتو مشري کوي. د متحده ایالاتو او شمالي کوریا ترمنځ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د له منځه وړلو په اړه خبرې وروسته له هغې وځنډېدې چې د دواړو هیوادونو د مشرانو کیم او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د فبرورۍ د میاشتې سرمشریزه بې پایلې پای ته ورسېده. بلخوا ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د شمالي کوریا او روسي مشران د لومړي ځل لپاره وګوري. د امریکا د متحده ایالاتو او شمالي کوریا ترمنځ د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د له منځه وړلو په اړه خبرې وروسته له هغې وځنډېدې چې د دواړو هیوادونو د مشرانو کیم او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترمنځ د فبروري د میاشتې سرمشریزه بې پایلې پای ته ورسېده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزارت لوړ رتبه چارواکو له دې وړاندې غوښتي وو چې په راتلونکو مذاکراتو کې د مایک پمپیو پر ځای یو بل کس وټاکي. همداراز ښاغلي پمپیو وویل چې د اوس هم له شمالي کوریا سره د اټومي د مرکچي پلاوي مشري کوي او د یاد هیواد رهبر کیم جونګ اون د اټومي وسلو د له منځه وړلو ژمنه کړې ده. هیڅ شی بدل شوي نه دي. موږ د خپلو خبرو اترو دوام لپاره کار کوو. موږ لا هم د خبرو اترو د ټیم مسؤلیت او مشري لرو. دا روښانه ده چې ولسمشر ټرمپ د ټولو هڅو مسؤلیت او مشري کوي، مګر دا به زما ټیم وي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله ویلي و چې شمالي کوریا هیله لري په راتلونکو خبرو اترو کې د دوی سیال مایک پمپیو نه بلکې داسې یو کس وي چې له دوی سره په خبرو کې محتاط او سنجیده وي. د ډیپلوماټیکو خنډونو سره سره د سویلي کوریا ولسمشر مون جی آن د شمالي کوریا او متحده ایالاتونو ترمنځ د یوې بلې سرمشریزې د جوړېدو هڅې کوي څو د اټومي بېوسلې کولو لپاره لار پرانیزي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون یوه اونۍ وړاندې ویلي و چمتو دی چې له ډونالډ ټرمپ سره د دریم ځل لپاره وګوري، خو په دې شرط چې امریکا د روان کال تر پایه دواړو لورو ته د منلو وړ شرایط وړاندې کړي. بلخوا ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د شمالي کوریا او روسیې مشران د لومړي ځل لپاره وګوري. د یادونې وړ دی چې د ګیم پلار په 2002 کال کې 2 ځله په روسیه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره لیدلی و. سوریه کې د بشري حقونو څارونکې ډله وایي اسلامي دولت نومې ډلې یا داعش وسلوالو په دې وروستیو ورځو کې د سوریې سارایي سیمو کې 15 حکومت پلوي سرتیري او د هغوی پلویان وژلي دي. دغه ډله چې مرکز یې برطانیه کې دی وایي وسلوالو په حمص او ډیر الزور سیمو کې بریدونه کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د هغې نه وروسته چې په سوریه کې د داعش ډلې ته ماته ورکړل شوه دا د دغې ډلې لخوا تر ټولو لویه حمله ده. د داعش د وروستیو حملو نه وروسته د غربي هیوادونو هغه ادعاګانې رښتیا بریښي چې وایي داعش اوس هم یو لوی خطر دی او د ختمولو لپاره یې باید هڅې جاري وساتل شي.
په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په تازه حملو کې شاوخوا 15 تنه سوریایي عسکر وژل شوي دي. داعش ډلې پر خپلو رسنیو د دغه بریدونو یادونه کړې، خو د سوریې حکومتي چارواکو دغه ریپورټونه نه دي تایید کړي. د تازه بریدونو ریپورټونو له هغه څو ورځې وروسته ورکول کیږي چې ویل شوي وو په باغاوس کې له خپل وروستۍ مورچله یو شمېر داعش وسلوال ساري سیمو ته تښتېدلي دي. د دې مخکې د تېرې مارچ میاشتې پر 23مه نیټه د سوریې دیموکراتیک ځواک چې مشري کردان کوي ویلي وو سیمه یې له داعش وسلوالو پاکه کړې ده. که څه هم د دغه ځواک لاسته د اسلامي دولت ډلې د وروستي مرکز له ورتللو وروسته ماهرینو اندېښنه ښوولې وه چې باغاوس کې ماتې د دغې ډلې او یا د دوی د ایډیالوژي لپاره وروستی ګزار نه دی. باغاوس کې د دغې ډلې زرګونه وسلوال له کورنیو سره نیول شوي وو چې بهرنیان هم پکې شامل دي او اوس دغه ښارګوټي ته نږدې کمپونو کې ساتل کیږي. باغاوس کې د داعش ډلې زرګونه وسلوال له کورنیو سره نیول شوي وو چې اوس په نږدې کمپونو کې ساتل کیږي. سوریه کې د بشري حقونو څار ډله اوس وایي داعش وسلوالو له 3 ورځو راهیسې د حمص په ختیځه صحرا کې 22 حکومتي سرتیري او ملیشا سرتیري وژلي. ریپورټ کې ویل شوي 8 نور سرتیري په همدې شپه دیر الزور کې وژل شوي دي. د دغې ډلې مشر دا د اسلامي دولت ډلې د خلافت له ماتولو وروسته د دغې ډلې وسلوالو لوري تر ټولو لوی او خونړي بریدونه بولي. دوی وایي نښتو کې د داعش پاک وسلوال هم وژل شوي دي. د داعش العماق پاڼه بیا ادعا کوي چې دوی د حمص بریدونو کې وسله مهمات او پوځي ګاډي هم ولجه کړي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې د هغه نه وروسته چې په سوریه کې د داعش ډلې ماته ورکړل شوه دا د دغې ډلې لخوا تر ټولو لویه حمله ده. د داعش د وروستیو حملو نه وروسته د غربي ملکونو هغه ادعاګانې رښتیا بریښي چې وایي داعش اوس هم یو لوی خطر دی او د ختمولو لپاره یې باید هڅې جاري وساتل شي. اوس هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ښارونو د هوا حالات. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیربیې. قدرمنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. تر بل خبري سرویس پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. تر بیا ښې چارې.